قدرمنو تاسو ته معلومه ده چې افغان ریفیوجیز چې کوم دي افغان مهاجر د هغوی د پاکستان نه د انخلا پروسس شروع شوی دی، یعنی کوم افغانان چې دي کوم مهاجر شوي د هغوی وتل شروع شوي دي، ځکه چې حکومت یو 13 اکتوبر ډیډلاین ورکړی چې هغه پوره شوی هم دی. په دغه باره کې ډېرو سندرغاړو د خپل غوسې او غم اظهار کړی دی چې داسې نه و کول پکار چې په هغې کې ډېرې ښځینه سندرغاړې هم دي. تاسو سره د هغوی پیغامونه هم شریکوم چې هغوی په خپل دغه پیغامونو کې ویلي دي چې داسې زر ویستل ځکه نو پکار چې په یو میاشت کې خو څوک د کرۍ والا هم نشي ویستلی، یعنې که یو چا په کرۍ چاته کور ورکړی وي نو هم یو میاشت ورته نه وایي بلکې 2 میاشتې وړاندې ورته وایي. نو دې حکومت چې دغه خلکو ته یو میاشت وخت ورکړو یقینا ویل کېږي چې دا یې زیاتې کړی دی او ظلم یې کړی دی. خو خیر دې باره کې سندرغاړو هم خپلې رایې شریکې کړي دي. تاسو سره یو په یو شریکوم چې تاسو یې په خپله وګورئ چې هغوی د داسې کسانو په باره کې څه وایي چې هغه د پاکستان نه روان دي یا د پاکستان حکومت یې په زور باندې وباسي. قدرمنو په دې باندې په پاکستان کې هم ډېر زیات خلک خفه دي او د خفګانه اظهار یې کړی دی چې د افغانانو داسې یو دم وتل بالکل ښه خبره نه وه.